بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې ورونو، نننۍ موضوع موږ تاسو په چی ده آټو کټ ده او اخرانه ورژن فعلا چې په بازار کې ده 2019 ده. اول تاسو باید پوه شئ چې آټو کټ یعنی څه، خپل آټو کټ څه لپاره استعمالیږي، څه کار کوي، دغه ټولو مسایلو باندې باید تاسو شې پوه شئ. سمه ده کنه؟ نو دغه خاطره چې موږ آټو کټ باندې پوه شو، دلته یو څو مسایل دي. اول خدا چې مثال په ډول خپل آټو کټ چې شي څخه اخیستل شوی، څه کار کوي او څه لپاره استعمالیږي، لږ څه معلومات تاسو لرئ ګرانه؟ وای ډیر ښه. ګورئ موږ سره ډیزاین دي، ها عموما ډیزاین ډیزاین شوی دغه ټول ډیسکټاپ کې راځي. بل برخه ویډیو ایډیټینګ ډیزاین دې صرف ویډیو پریزنټیشن سره کوم پاورپوینټ یو ډیزاین لري کنه، او دا یو برخه تاسو مهندسي ډیزاین څخه دا اصلا آټو کټ انجینری پروګرام ورته ویلم شو او ویلم نشو، خو دې ته مونږ مهندسي ګرافیک ډیزاینینګ پروګرام ویل شو. یعنی زیات دې کار په مهندسي ډیزاین ولاړ ده، لکه څنګه چې تاسو ویلي پل جوړول، سړک جوړول، اپارتمان جوړول، شهرک جوړول، اصلا هر دې شی د ډیزاین ورکول هغه ته یو خسته واله ورکول. لږ مثال درکوم، دغه پی برش در تر خلاصوم. لږ مثال درکوم. یو وخت کې مثال فکر وکړئ آټو کټ نه و، خام زه یو نقشه جوړوم، زه از انجینر یم، یو مهندس یم، صحیح ده کنه؟ نو څه کار مې کولو؟ مثال پنسل مې راخسته، دغه ځینه شروع کیږم، دلته یو دیوال، یو اولی جوړوم، صحیح شو؟ ګوره اول خو په خطکش سره دې اندازه جوړول ډیره اوږده خبره نشوه، یو خبره. بله چې کله زه دا ایریز کوم، دا زه صرف دې لپاره ګرانه درته کوم چې تاسو ورسېږئ، ښه آټو کټ مفهوم باندې ورسېږئ. دلته زه راځم ایریز مې واخیستو، دې اندازه لږ څه غټومه، خپله دغه اندازه چې کومه یو ده لږ څه غټومه، دلته راځم کنټرول مثبت سره دې اندازه د برش اندازه څه کیږي؟ غټیږي. خو کولی شئ همدې اندازې سره تاسو دا پاکې دیوال وشو کنه. دې کې موږ ته څه ضرورت ده؟ دروازې ضرورت دي، کړکۍ ضرورت دي، کوټې ضرورت دي. مثال یو کوټه مې دغه ځینه شروع شوه، دغه ځای پورې صحیح شو. بله کوټه مې دلته دغه ځینه شروع کړه، صحیح شو. دا په واخیستو، دلته اوس دلته ګورئ په دغه ځای کې موږ سره څه راځي؟ دروازه او کړکۍ راځي. فکر وکړئ دې دروازه دغه ځای ته راغله، صحیح شو. دا چې اوس څومره اندازه ده په دې زه نه پوهېږم، خو صرف یو تخیلي کار کوم. انجینرانو پخوا به داسې کول، مثال یو اندازه به جوړوله نقشه پنسل سره، بیا به یې ورته ویل چې دا دروازه شوه، دا کړکۍ شوه. ګوره اوس صحیح شو. اوس دلته ګوره یو دروازه اخلم،
صحیح شو. اوس دلته ګورئ ایریز ټول به واخلئ. خو دا دروازه صحیح نه ده، نوره صحیح ده، یعنې داسې نه چې په اصطلاح کوم دغه پکې دي. دې دروازې مشکل شی دی پوهېږئ، دغه لاین دلته نه لري. ښه دا چې کله لاین یې درلودو بیا دې اندازه خو خیر، اندازه خو ډېره دغه خبره ده. خلک فکر کوي چې دا مثال دلته به یو لاین واخلئ، یو لاین به دلته واخلئ، یو لاین به دلته واخلئ. صحیح شو. بیا به دایره واخلئ. فکر مو ده اصلا دروازه داسې جوړیږي، خو هلته خو چون اندازه ماته معلومه نه ده. او ګوره دا ګوره دا دې حالت ته موږ څه وایو؟ ډیزاین وایو. ولې کوم ډیزاین ده؟ دا فعلا کوم ډیزاین ده؟ 2D ډیزاین ده که نه ده؟ دروازه جوړه شوه. صحیح شوه. همدا شان هر یو ته موږ خپله اندازه ورکولی شو، خپل دغه ورکولی شو. صحیح ده که نه؟ دلته مثال عمومي ګراج ته یو وړه دروازه کېږي ده، دلته غټه دروازه کېږي ده. صحیح ده که نه؟ او ګوره یعنې دا اوس ډیزاین شو. ډېره اوږده خبره نه شوه، یعنې تاسو پنسل سره دا کار وکړو. ما په تختې درته کولو ځکه ریکارډ کې نه راتلو چې ما دا درته کړی. دا هم یو ډیزاین کېدلی شي. همدارنګ دا نقشه ایما کار نه ده. مثال زیاتره خلک وایي چې والا دا اټوکیټ که زه ووایم آیا امکان لري چې باید انجینري ووایم که بغیر انجینرۍ نه کولی شم؟ ګورئ ورونو، انجینري بیله مسلک ده، اټوکیټ بیله ده. ځکه داسې کسان زه پېژنم ماته انجینرۍ 8 سانتي متر باندې صحیح نه پوهېږي. اټوکیټ کې داسې کارونه کوي چې ښه انجینران یې نشي کولی. ولې؟ ځکه هغوی په ګرافیک کې زیات کار کړی. اوس د اټوکیټ وظیفه څه ده؟ دغه نقشه ما جوړه کړه. دا زه کولی شم په وړ کې هم جوړه کړم، کولی شم په پرنټ کې هم وکړم، کولی شم پنسل سره هم وکړم. دا ځان دې خلاص شي. نو اوس دغه ډیزاین خو ما تاسو ته ویلې په هره برخه کې کولی شي، کولی شي که نه؟ نو اوس دغه هلته مثال دې فرنټ ویو نشته ده، دې کوم مټیریل پې اپلای کېږي نشته ده. یعنې دا ټول مسایل اوس موږ سره نشته چې دغه ټوله فیسیلیټي انجینرانو ته اټوکیټ ورکړې ده. یعنې اټوکیټ د اټوډیسک کمپنۍ اخوانه پروډکټ شوی ده، کوم چې د مهندسي نقشو او ډیزاینو لپاره استعمالیږي. هغې کې کولی شئ تاسو 2D 3D ډیزاینونه شئ کې جوړ کړئ. او خپله که چېرته تاسو دغه اټوکیټ کلمې ته وګورئ، دا څه شي څخه اخیستل شوي پوهېږئ؟ دا یې څو کلمو څخه اخیستل شوي؟ 4 کلمو څخه. یو آټو ده، بل سی ده، بل موږ سره ای ده، او څلورم یې ډي ده. همدا ده که نه؟ دا چې کله یو ځای شي یو دغه دا یو ابریویشن ده. صحیح ده. نو دې آټو د څه شي څخه اخیستل شوی؟ د اټومیټیک څخه اخیستل شوی. اټومیټیک څخه اخیستل شوی. سی څه شي څخه اخیستل شوی؟ د کمپیوټر څخه اخیستل شوی. ا د اډ څخه اخیستل شوی، او بعضې خلک ورته اډینګ هم وایي. صحیح ده که نه؟ او ډي د ډیزاین څخه اخیستل شوی. کله چې ته د یو پروګرام په معنا پوه شوې نو پوه شې چې ته دغه استعمال باندې پوهېږې. آټو کټ اټومیټیک کمپیوټر ډیزاینینګ، یا ساده درته وایم اټومیټیک کمپیوټر ډیزاین. څه معنا؟ په اتوماتیک ډول سره د کمپیوټر لخوا ډیزاین څه کېږي؟ تطبیق کېږي یا ورکول کېږي. څه شي ته؟ نقشو ته. اوس پې ورسېدې.
آټو کیډ کې څو مسلې ډېرې مهمې دي. اوله مسله چې کومه یو ده، باید تاسو 2D مکمل زده کړئ. یو دویمه مسله موږ سره د هغې 3D برخه ده. کومه برخه؟ 3D. او دریمه برخه انټرنل برخه ده. صحیح ده کنه؟ اوس دا درې واړه درته تشریح کوم، ځکه نن اوله ورځ ده، تاسو په دغو شیانو پوه نه شئ، بیا کنفیوز کېږئ. صحیح ده کنه؟ 2D څه ته وایي؟ هر هغه شی چې په سترګو ولیدلی شي، وکتلی شي او راوچت نشي. صحیح ده کنه؟ راوچت بس 2D حالت کې ده. ځکه 2D حالت دغه نه لري، ضخامت نه لري. دا صرف 2D کې موږ سره دوه شیان راځي، ویت و هایت. دې کې ارتفاع نشته ده. 2D کې موږ سره څه راځي؟ ویت و هایت. لنډ مثال در کوم دلته پین. دا زه په سترګو ګورم، دا زه راخستی شم. اوس به زیاتره خلک وایي چې دا سافټویر ښایي، دا خو 2D حالت کې ده، دا خو زه نشم راخستی. هغې کې په دې حال 3D شیان هم شته دي. ګورئ ورونو، سافټویر په دې معنی چې زه کمپیوټر نه نشم راخستی. که چېرته بیروني بڼه یې درلوده، افغان به راخیستلی شي. همداسې دغه خو دلته د کمپیوټر ولې نقشه تاسو وګورئ، نقشه په کاغذ چې کله رسموئ، دا وګورئ، داسې اوس څنګه تختې نه راجوړه کړم. دا ولې؟ ګوره، دا یې ایډیل بیل شو او دا یې څه شو؟ هایل شو. که چېرته ایډیل لکه دا تخته پاک وګورئ، عین نقشه فکر وکړئ، ویل هایل ولې داسې جګوالی لري چې دې ته ارتفاع وایي. دې ته څه وایي؟ ارتفاع وایي. دا یې راواخیستو، ځکه امام ګل ته راغلو. دا هم لمسېږي خو راوچتېږي نه. دا لمسېږي، ګوره زه یې لمسوی شم خو اوچتېږي، لاس ته نه راځي. یعنې په لاس کې نه شو اخیستلی. ولې؟ ځکه ارتفاع نه لري. یا ساده الفاظو سره لږ بیسیک درته روان یم، ځکه چې دا مهم شی دی. یا ساده الفاظو سره درته وایم چې کوم شی زموږ په لاس کې نه راځي، حتما 2D ده. حتما 2D ده. دا ورته په 2D حالت کې کوي. ولې 3D ده؟ عبارت په څه لیکل 2D لیکل 3D، ځکه 3D باندې اوس مې ورسېدی کنه. نو دغه 2D اصلا دې ته په پښتو کې مونږ دوه بوده وایو. دوه بود یعنې دوه بوده لري. دوه بوده لري. څو بوده لري؟ دوه بوده. یو ویت ده، بل هایت ده. ولې 3D کې بیا څه کار کېږي؟ 3D کې بیا موږ سره دوه بوده نه وي، یو ویت وي، بل هایت وي، او بل ارتفاع اچ سره ښودل کېږي، واړه اچ سره. ښه صحیح ده که نه؟ ویت، هایت و اچ ارتفاع. دې دا کوم یو خو لینت معلوم شو، بیا ارتفاع ورکو. لکه دا وګوره، دا ویت، دې هایت، بیا دا وګورئ دغې ځای کې دا دې ارتفاع شو، دا ضخامت کوم یو شو، دې ته وایي 3D. او زیاتره خلک دې ته په پښتو کې درې بوده وایي. څو بوده وایي؟ درې بوده وایي. اوس پې ورسېدی؟ پخوا به چې انجینرانو کار کولو، اکثریت یې 2D کې کار کولو. صحیح ده که نه؟ بیا په ډرایینګ کې هم داسې برخې شته دي، داسې نه چې یعنې هغه انجینران چې په ډرایینګ کې مشکل درلودل، ډرایینګ برخه تاسو به کړي وي، هغه ډرایینګ کې مشکل درلودل، هغوی 3D ته نشو کولی دا کنورټ کړي.
صحیح ده کنه. نو اده خاطر بعض ماهر انجینران وو په عمر وخت کې ما وختو کې پنځه سره په 3D جوړول 3D تیارول. لکه مونږ په پاکستان کې وو نه پوهېږم کوم کلاس کې وو، څلورم کلاس کې وو که درېم کې وو، مونږ به کوشش کولو یو کور به مو رسمولو 2D حالت وو، ولې مونږ نوما به 3D ورکوله. صحیح ده کنه. بیا مو چې کله کمپیوټر کولو همیشه به مونږ د پینټ کې هم دا کار کولو 3D حالت به مو ورکولو. لنډ مثال در کومه لکه دغه اما کور شو، فکر وکړئ. صحیح ده. دلته راځم دا کړکۍ شوه. صحیح ده. دلته مونږ یعنې داسې کار کولو، دا ګورئ. صحیح ده کنه. بیا دا کار به مو چې وکړو دلته به مو بیا دغه لین واخیستو، دا به راواخلو، دغه ډیزاین ته به بیا مونږ لږ خوشحاله وو. صحیح ده کنه. دا وګورئ صحیح شو، یعنی ادب مو واخیستو کنه. دا یعنی ګوره حالت کېدای شي دغه وي 2D حالت ده، ولې داسې یو 3D دیوال شکل مې ورکړو. دا مونږ سره په آټو کیډ کې دې ته فرنټ ویو وایي. صحیح ده کنه. مونږ د یو اپارتمان بیا فرنٹ ویو وی جوړو. څه جوړو؟ فرنٹ ویو جوړو. ګوره صحیح شو. اوس به راشم یو رنګ به ورکم. ګوره مثال دلته ورکوم دغه سور رنګ. یعنې دا مونږ کار به وم داسې ډیزاینونه مختلف. دلته به مو یو بل رنګ ورکو. مثال دا ګوره یو ښایسته ډیزاین به مو ورته جوړ کو، نور به مو کار خپل کولو. صحیح ده کنه. څه سوال شته؟ نو یعنې په هغې وخت کې هم دا 3D حالت ته اوړېدې. صحیح ده کنه. خو اوس خو مونږ سره دا آټو کیډ یو بله ښهوالی چې لرو تاسو یې وایي. نورو ځایو کې تاسو ته 2D او 3D ویل کېږي. 2D او 3D ویل کېږي. بیا دغه نشته ده، انټرنل نه درته وایي. خو تاسو به انشاءالله په همدې کلاس کې انټرنل ډیزاین هم کوئ. انټرنل هغه مهمه برخه ده ځکه زیاتره ځایو کې تاسو ته چې کله ډیزاین درکوي صرف 3D ته بس دا اپارتمان جوړ شو، ولې دلته د کور هغه فرش کوچونه داسې ټول پاتې کېږي. یعنې 2D او 3D چې کله تاسو وکړه دې انټرنل برخه هم درته کومه. لکه مثال په ډول همدا انسټیټیوټ ده ډیزاین شو، دا چوکۍ څنګه پکې راشي. صحیح شو. کنسپټ خو کلیر شو کنه. ولې یو برخې ته متوجه شي. اکثریت اوقات چې کله مونږ تاسو په آټو کیډ کې ډیزاین وکړو دلته مونږ 3D ماکس نه هم درته کار اخلم. 3D ماکس خو به تاسو نوم به شوق سره راځي او کوم شاګرد چې په شوق سره درس ته راځي هغې کلاس ته زه همیشه زړه نه درکوم. ځکه استاد هله خوشحالېږي چې کله شاګرد یې ورسېږي. ځکه د استاد لویه سرمایه شاګرد ده. استاد نور هېڅ څه نه لري. غریب ترین انسان د نړۍ استاد ده. ولې ټولو نه پیسه شتمن کس نړۍ استاد ده. ځکه استاد هغه څه لاسته راوړي هغه کسان نه شي راوړی. هغه کسان راوړي چې استاد یو ښه شاګرد وروزي. نو اوس هر شاګرد چې شوق سره راځي نو انشاءالله زه په خدمت کې یم. اوس دلته ګورئ 3D ماکس دا کله ده. دا 3D ماکس انیمیشن یې درته پکې کوم. صحیح ده. یو شاهرک جوړ شو دې کې باید انیمیشن ته ورکړي، ویډیو شکل ورکړي. که فکر مو کړی وي زیاتره شاهرکې چې جوړیږي باندې یو غټ بیلبورډ یې ورته والی وي لکه دغه شاهرک په دې ډیزاین سره جوړیږي. د هغې ناخچه هر څه خو مخکې نه پلان شوي وي که نه.
بې پلانه خو نه وي روان. لکه پخوا به په افغانستان کې کرزي په نوي حکومت کې ټول خلک به بې پلانه روان وو. بې پلانه په دې معنی بس خټګر به راغلو دا پاته نور راخېږي بس همدلته 3 کوټې جوړې کا عامې خښتې به یو خټه به یو وخت کې خلک لږ څه پیسې پیدا کړي وی بس اوسې پخوو اما خامو خښتو د پاسې پخې خښتې ولګوي شته نه دي ما په سترګو به ډېرې دي لیدلې یعنی ولې ځکه په پلان لګیا وو. نن سبا ښه دي خلک هوښیار شوي یو پلان ورته لري خصوصا هغه بلاکونه هغه اپارتمانونه چې ډېر دغه یو شهرک د مثال مخکې نه پلان شوي په څه شکل نو دا ټول شیان به انشاءالله مونږ تاسو په دې کې کوو. صحیح ده که خو یو شي ته متوجه اوسئ چې په آټوکیټ کې ایکسپرټ او پروفیشنل کس څوک کېدلی شي. که تاسو خو آټوکیټ کوئ تر اوسه پورې مونږ یې کواره هم نه ده لیدلی فرض وکړئ خو صرف آټوکیټ اشنا کېدل دي دا چې آټوکیټ شی دی اوس سره کوم شی دی تاسو کتلی وي طبیعي خبره ده ته به وایي او ما کتلی خو فکر وکړه تا نه ده کتلی فکر وکړه ځکه دا خو ایکسپرټ کس پروفیشنل کس هغه څوک کېدلی شي چې هغه کمانډ لاین مخته لاړ شي. کمانډ لاین څه معنا؟ کمانډ لاین په دې معنا ته یو لاین جوړوي یو لاین ډرا کوي. صحیح ده لاین لپاره موږ یو آپشن یا کمانډ لرو مجبور یو مینو ته لاړ شي. فکر وکړئ مینو ته چې کله لاړ شي ته لاین کمانډ راوچت کې آیا دا اوږده خبره نه شوه؟ اوږده خبره دې لپاره ته باید شورت کمانډ زده کړې. څه لپاره؟ شورت کمانډ چې هغه دې ریزرو شوی کرکټر ده دې شی ده ریزرved کرکټر ده ریزرو کرکټر. اوس لین لپاره څه باید څه ولیکم وایم چې ال ولیکم ال مې چې کله ولیکلو ما ته لاین راوچتوي. مثال درته وایم ای اریسر لپاره اریسر لپاره باید ای ولیکم ګوره یعنې زه پوهېږم دا شیان به تاسو یعنې دا حرفونه ګورې ال ای ټریم ټي ټي آر چې ورته وي ټي آر ټریم کا صحیح ده اف لټ کا دا ټول شیان ها آټوکیټ باندې سره لږ څه آشنا شوي که نه شم. کله مو چې آټوکیټ انسټال کو دغه ده دلته آیکن راځي کولی شي سټارټ مینو ته هم راشي رایټ کلیک اوپن ستاسو آټوکیټ 2019 ورژن چې کېږي اوپن صحیح ده که چا درته وي آټوکیټ د کومې کمپنۍ پروډکټ ده آټوډیکس ده کېدای شي معلومات ګوګل ته لاړ شي سرچ کړئ آټوډیکس څه رقم کمپنۍ ده ځکه زیاتر تشریحاتو باندې نه ګرځو صرف دومره پوه شو آټوکیټ څه رقم پروګرام ده مهندسي ده څه کار کوي ډیزاین کوي. اوس به ما ته نه وایي چې استاد مثال په ډول دغه بلاک ما جوړ کړو څومره یې دې به راوړو مثال درکوم دوی سره ما څه کار دی زه نقشه درکوم ډیزاین یې درکوم اپارتمان یې درکوم په دې کې موږ پلان هم ډیزاین کوو صحیح ده پلان کوم وي اولنی قدم کې موږ سره شی راځي پلان راځي بیا فرنټ ویو د هغې راځي صحیح ده که نه بیا هغې نه بعد 3D برخه راځي او دا رنګ نور. ها کله مو چې انسټال کو دغې ځای کې تاسو ته دې د اکټیویشن کوډ راځي ښه دا ځکه درته کار کوم چې پې ورسېږي اوکې به یې کړم. کله مو چې اوکې کو څه لیکلی دا یې 10 ورځو لپاره ده دلته به راشي اکټیویټ څو آپشنې لري یو آنلاین ده بل آفلاین تاسو به کوم یو واخلئ آفلاین دلته چې کله راغلی نیکسټ یو ریکویسټ کوډ راځي دلته تاسو سره بل پروډکټ کی راځي بل سیریل نمبر راځي
دلته چې کله راغلی خام دا چیرته چې سیټ اپ وي دلته ګورئ اول تاسو وګورئ تاسو وینډوز 2 بیٹه ده طبي خبره 4 شپېته بیٹه ده که بیا دا درته مشکله وي خپل دلته راشي سیټ اپ چې تاسو کوم ځای نه راوچت کړی صحیح ده که نه د هغې درک راوچت کوي دلته ګورئ موږ وینډوز 4 څو بیټه وي دلته ګور څو بیټه ده 4 شپېته بیټه ده که نه ده اوس دلته راځم راځئ یې کوم اکټیویشن باندې ځان ښه پوه کړي ځکه دا لږ څه لانجه غواړي بیا ما ته به نه وایي چې څنګه اکټیویټ شو د سبا نه په خیر بیا اوس خو مو هم کلاس اخیستی ورته وایي اوسه پورې مو نه ده اخیستی آټو کټ صحیح شو ګورئ کیجل ورته وایي اوکې زه به یې دې ډي وي ډي راوچته کړم دلته نشته دا سیټ اپ یې رااخلم ښه څه ورته یم کیجن صحیح ده که نه دلته اوس مهمه خبره ده دا راغلو که نه صحیح شو څو شیان یې مانه غوښتي ریکویسټ کوډ ریکویسټ کوډ یې مونږ کوم یو ده دغه ده که نه دا به انتخاب کړي دا ریکویسټ کوډ چې کله انتخاب کوم کنټرول سی کاپي چیرته به پیسټ کړي دلته به پیسټ کړي اتومات به جنریټ کړي خو مخکې د دې نه چې دا جنریټ کړي یو ځل به دا پیچ ګورئ دا به پیچ کړي وشو که نه اوس به یې دلته پیسټ کړي کله چې دا به پیسټ کړو جنریټ صحیح شو جنریټ چې کله شو دا به نه کلوزوئ ښه یو ځل به دا کلوز کړئ دوباره به اوس راځئ یعنی دا سیریل نمبر چې کله تاسو واخیستلو صحیح شو اوکې اټوکیټ راغلو که نه ولې دا ټرایل ورژن ده ښه بیا درته وایم دا شی ده ټرایل ورژن ده صحیح شو دا زه کلوزوم صحیح شو کلوز شو اما اټوکیټ شی شو بند شو دوباره به یې راخلاص کړئ تاسو سره اکټیویشن کوډ شته که نه دا به انتخاب کړئ اخرنی برخې ته به راشئ دا ټول به سلیکټ کړئ تیار سلیکټ مو چې کله کړو رایټ کلیک کاپي دا څه ورته وایم کاپي مې چې کله کړو دا به دلته کېږدو څه ورته وایم اکټیویټ کوم یو دویم آپشن اتومات راغلو که نه ځکه ما ریکویسټ کوډ ریسیو کړی ده صحیح ده مخکې دا آپشن یې راکولو نه کنټرول وي پیسټ ټول چې کله پیسټ شو نیکسټ کا دا ته میسج درکوي ایرور کله چې ایرور یې درکو دلته څو خبرې دي یو خو به دا وي چې مثال په ډول تا دغه اکټیویشن کوم کوډ چې تا اخیستی ده د دې کوم کرکټر درنه پاتې نه وي صحیح ده دویمه خبره ده ته به یو ځل دا پیچ کوي مخکې د دې نه چې دا اکټیویټ کې یو ځل پیچ کا کله دې چې پیچ کو ایرور ختمیږي ختم شو که نه څه درته وي لیسن اکټیویټ اوس به بیا څه کوي فینش تاسو د اټوکیټ اکټیویشن کمپلیټ شو دا پرمننټ ده په ورسېدی هسې مشکل شی خو نشته دی بس د نن ورځې لپاره ښه